چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه په روژه کې بخښنه د ګناه له رب نه غواړه په روژه کې. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د روژې د ځانګړې خپرونې مینوالو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او روژه به مو تر دا مهاله په خیر او عافیت را رسولې وي. دا د زه محسن احسان یو ځل بیا روژه په اسلام او ساینس کې خپرونې له لارې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر سوی یم په دې هیله چې د پای تر شیبو را سره مل پاتې شي. زړه للمه دې ساته تل خړوب په تلاوت پام نشي د زړه للمه درنه شاړه په روژه کې چې څومره ژړېدی شي هومره ځانګړتیاوې د انسان په بدن کې چې وینه په شریانو آرټریز او یا په وریدو وینز کې حرکت کوي او یا په بدن کې کوم جریان لري د هغې زیاته برخه اوبه دي. د وینې په حجرو کې چې پروتونونه هارمونیونه او نور بیل شي نو پاتې برخه یې وینې پلازما یا بلډ پلازما د چې 95 سلنه یې اوبه دي. دا د الله جل جلاله ښکلی او درست نظام دی چې د وینې لپاره یې په کافي پیمانه اوبه ټاکلي دي. که چیرې اوبه له دې اندازې کمې شي نو وینه خټه ویسکیس کیږي چې بیا د داسې وینې پمپ کېدل د زړه لپاره بد عواقب او ستونزې لري. او که ډیره خټه شي نو زړه نشي کولی چې وینه پمپ کړي او د دې مطلب دا دی چې د وینې عروق شعریه کیفلیټر یعنی هغو نریو او کوچنیو رګونو ته چې د ویښته په شان دي نشي داخلېدلی او پایله یې دا ده چې وینه زموږ ټول بدن ته نه ځي. د عروق شعریه اصلي دنده دا ده چې اکسیجن، غذایي توکي، هارمونینونه او داسې نور شیان د بدن هرې حجرې ته ورسوي چې دا یوه حیاتي دنده ده. ځکه د انسان په بدن کې د دې نریو رګونو یوه شبکه موجوده ده چې د انسان لپاره خورا ارزښت لري. دنده یې هم ډیره مهمه ده او د لوی خدای جل جلاله په قدرت او په پوره کمال سره دا شبکه په ډیر ښکلې بڼه غوړېدلې ده. د اناتومي تشریح العضا د علم مطابق د انسان په بدن کې تقریبا 5 میلیارد دا ډول واړه او نري رګونه شتون لري. که چیرې دا نري رګونه ټول سره یو ځای وتړل شي نو اوږدوالی یې تقریبا 950 کیلومتره ته رسیږي. و بل لور ته وینه چې کله له دې نریو رګونو څخه تیریږي او ټول بدن ته ځان رسوي، که چیرې اوبه کمې سي او وینه له غلظت ویسکیسټي سره مخامخ شي نو د وینې نظام او دوران فلجیږي او خپل منظم فعالیت له لاسه ورکوي. اوس به د وړو رګونو په ارزښت باندې رڼا نه اچوو او اصلي موضوع په اوبو سره روژه ماتول ته به راشو. د روژې په میاشت کې فورا په طبیعي ډول سره د انسان تنده زیاتیږي. د روژه ماتې وروسته د تندې جنازه پورته کیږي. د انسان روح په کافي اندازه سکون او اطمینان محسوسوي او یو ځل بیا د انسان ژوندژواک احیا کیږي چې دا یو فطري شعور دی. دا معلومه خبره ده چې یو انسان د روژه ماتې پر مهال دومره اوبه نشي څښلی لکه په ټوله ورځ کې چې یې څښي، خو دا ټوله ورځ چې یوه انسان اوبه نه وي څښلي او وینه یې څه غلیظه شوې وي نو د ډیر عمر لرونکو او ضعیفو خلکو د روژه ماتې پر مهال او یا هم مخکې د ضعف په حالت کې وي چې د اوبو په څښلو سره دا ټولې ستونزې له منځه ځي. انسان د تازګۍ او ښکلي احساس پر ټغر کښیني او د پوره سکون احساس کوي. په طب کې دا مسله او فطري معادله ده چې کله یو انسان اوبه ونه څښي نو دی د معایناتو له کمښت ډیهایډریشن سره مخامخ کیږي او کله چې یو انسان په کوم فزیکي کار او یا مزل کولو کې ډیر تږی شي د بدن مایعات یې خوله شي او یا هم د بدن اوبه د کلورا یعنی ناستي ناروغۍ له امله د وړو بولو او لوی بولو له لارې ووځي نو انسان له مرګ لاس او ګریوان کیږي چې د بدن د اوبو داسې کمښت په روژه کې نه راځي
دا ځکه چې اکثره وخت روژه د 8 څخه تر 18 ساعتو پورې وي، او بله دا چې ټول مسلمان امت پیشلمۍ کوي، خو په هر حالت د اوبو کمښت د پښتورګو او د اینې د ناروغیو سبب هم ږدي چې په روژه ماتي کې د اوبو څښل دغسې ناورین او ناخوالې له منځه وړي او د ټولو تکالیفو ته د پای ټکی ږدي او د بدن هر غړی نارمل حالت ته راوړي. دا ځکه چې د انسان ټول بدن بیا یو ځلې د احیا لور ته درومي، نوې ساه پکښې چلیږي او د پوره خوښۍ او سلامتیا احساس کوي. هغه ناروغان چې د پښتورګو ډبره رینل سټون لري، د لږو اوبو په استعمال سره دغه ډبره غټیږي، او که چیرې اوبه ډیرې استعمال کړي نو د پښتورګو تکلیف به یې څه سپک شي، پښتورګي به یې صفا شي او د بولو سرعت به یې تیز صورت ونیسي، چې دا د ګردو ډبرو ته د ویلي کېدو، ټوټه کېدو او د وتلو لپاره ډیره ښه زمینه او موقع ده. او ډاکټران داسې ناروغانو ته د روژه ماتي پر مهال د اوبو څښلو توصیه کوي. هغه ناروغان چې د شکرې په ناروغۍ اخته دي، د هغوی لپاره هم په اوبو سره روژه ماتول اړین دي، دا ځکه چې اوبو ته د اړتیا د عامو انسانانو په نسبتا زیاته ده. هغه خلک چې پښتورګي یې کمزوري وي نو د پښتورګو فعالیت او حرکت یې هم کمزوري دي، او د بول وتل یې هم ډیر لږ صورت نیسي، چې دا د وینې لپاره زهر دی. د داسې ناروغانو لپاره د عسل اوبه چې عسل او اوبه سره ګډ کړل سي او روژه په ماته کړي ډیره ښه او غوره ده. د دې خبرې یاد ساتل عموما هر چاته اړین دي چې فخر الموجودات صلی الله علیه وسلم چې کوم عمل یا په خپله کړی او یا یې هم د هغه حکم فرمایلی دی، د هغه عمل هرومرو له حکمتونو ډک دی، چې دا حکمتونه ورځ په ورځ څیړل کیږي، کتابونه ورباندې لیکل کیږي، او د نړۍ ټولو مفکرینو او ساینسپوهانو هم دا منلې ده چې د بشریت د ستر لارښود صلی الله علیه وسلم په هر وینا او فعل کې ښېګڼې نغښتې دي. نو ځکه د مسلمه امت هر وګړي ته لازم دي چې د امام الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په هر امر باندې عمل وکړي او له نهي نه یې ډډه وکړي، بې له دې چې د دې امر او نهي فلسفې او حکمت ته نظر واچوي. حکم وتړل شي کلک په زنځیرونو، شیخونه د شیطان لعن وجاړه په روژه کې عمره بهترین. روژه مات په خورما سره فخر الموجودات صلی الله علیه وسلم د روژه مات حکم په خورما او اوبو سره فرمایلی دی. دا چې خورما یو انسان ته څومره ارزښت لري او ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورباندې ټینګار کړی دی، دا موضوع به څه وروسته جوته شي. اوس دلته موږ غواړو چې خورما په قرآن کریم، احادیثو او ساینس کې وڅېړو تر څو د خورما په ارزښت ځانونه پوه کړو. خورما په قرآن کریم کې د خورما ذکر په قرآن کریم کې ډیر مختلف ځایونه راغلي دي چې لړلیک یې په داسې ډول سره دی: بسم الله الرحمن الرحیم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. سورة البقرة. آیا له تاسو څخه کوم یو دا خوښوي چې خرما او انګور باغ ولري چې تر ون لاندې یې ویالې بهیږي او هر ډول میوې پکښې وي؟ بیا الله جل جلاله فرمایي: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. ژباړه: او دی هغه ذات دی چې سپر لرونکي باغونه او بې سپره باغونه یې پیدا کړي دي، او د خرماو باغونه او کښتونه یې د بېلابېلو میوو سره چې له زیتون او انار سره ورته دي او ورته نه دي پیدا کړي دي. بیا الله فرمایي: ومن النخل من طلعها قنوان دانیه. او له خرما څخه د هغه له غوټیو څخه د هغه د زیات حاصل له کبله ځمکې ته نږدې وږي راباسو. بیا الله فرمایي: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ژباړه: او دوی ته د دوو سړیو بیلګه بیان کړه
چې یوه ته مو د انګورو 2 باغونه ورکړل او هغه مو د خرماو په ونو سره چاپیر کړل او دغه دواړو ترمنځ مو کښت پیدا کړ. بیا الله فرمایي وزرع ونخل طلعها حضیم ژباړه او په دغو کښتونو او خرماو په بڼو چې وږي یې له باره ډک دي. بیا الله فرمایي والنخل باسقات لها طلع نضید او د خرماو دنګې دنګې ونې مو پیدا کړي دي چې د هغو له میوو ډک وږي یو پر بل پراته دي. بیا فرمایي فیها فاکهة والنخل ذات الاکمام او په هغې کې بېلابېلې میوې او د خرماو غوټۍ لرونکي ونې دي. بیا فرمایي فیهما فاکهة والنخل ورمان او په هغو کې هر ډول خوندورې میوې خرما او انار دي. بیا فرمایي وزیتون ونخلا او زیتون او خرماوي. بیا فرمایي وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل او په ځمکه کې بېلابېلې سیمې څنګ تر څنګ پرتې دي او د انګورو باغونه او کروندې او د خرماو ونې. بیا فرمایي ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات او په دغه اوبو ستاسې لپاره غلې او زیتون شون او خرماوي او انګور او هر ډول میوې زرغونوي. ژاړه په روژه کې بخښنه د ګناه له رب نه غواړه په روژه کې. د روژې د ځانګړې خپرونې مینهوالو خبرونه ادامه لري خو له لنډې دمې وروسته. الصيام شهر السماحة والسلام قد جئت تحيي قلبنا وتضيء في الدرب الظلام. قد جئت يا شهر الصيام شهر السماحة والسلام قد جئت تحيي قلبنا وتضيء في الدرب ظلام. شهر العبادة والسجود بلقاك للمولى نعود. يا رب قد جزنا الحدود فاغفر بفضلك للأنام. يا رب قد جئنا نتوب رحمك يا رب القلوب. قد جئت يا شهر الصيام شهر السماحة والسلام قد جئت تحيي قلبنا وتضيء في الدرب ظلام. شهر أقل فأفرحا بالخير شرا قد محا. يفني القلوب فيمسحا غلا وحقدا أو خصام. يا رب جئنا طائعين جئنا لبابك راكعين. قد جئت يا شهر الصيام شهر السماحة والسلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د روژې په هر ورځ او شپه کې الله تعالی څه کسان له دوزخ څخه آزادوي او د هر مسلمان په هر ورځ او شپه کې یوه دعا قبلیږي. د دې حدیث روایت احمد کړی دی. قد جئت تحيي قلبنا وتضيء في الدرب الظلام. د روژې د ځانګړې خپرونې مینهوالو بیا مې هم سلامونه او نیکې هیلې احترامات ومني. رازو د سوالو او جوابو برخې ته. سوال: آیا په چلم او سګریټ سره روژه ماتیږي که یا؟ جواب: که چیرې یو څوک په روژه کې چلم او یا سګریټ وڅکوي روژه ماتیږي، قضا یې شته خو کفاره یې نشته. رد المختار جلد 3 صفحه 421. همداغه رقم به دا یو صنایع جلد 2 صفحه
238 او همدارنګه فی الهندیه جلد اول صفحه 203 او همدارنګه فی البحر الرائق جلد دویم صفحه 470 او همدارنګه فتاوی دارالعلوم دیوبند شپږم صفحه 615 پام نشي د زړه للما در نشاړه پروژه کې چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه پروژه کې. سوال: پروژه کې د میرمنې مچول او په غیږ کې نیول څنګه دي؟ جواب: کله شی څخه د مچولو یا غیږ کې نیولو په وخت کې سړی انزال شو، روژه یې ماتیږي، قضا یې شته، کفاره یې نشته، نو احتیاطاً پکار دی او که چیرې د انزال بیره نه وي نو پروا نه کوي. فتاوی دارالعلوم دیوبند شپږم جلد 418 صفحه. ماتا چې دلته د چا وچا شوله غاړه پروژه کې چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه پروژه کې. سوال: تر احتلام شیطان خطا ایستلو وروسته مې روژه ماته کړه، اوس کفاره را باندې شته که یا؟ جواب: په احتلام سره روژه نه ماتیږي. که یو څوک احتلام شوی و او بیا یې په غلطۍ سره روژه ماته کړه، صرف قضا یې شته خو کفاره یې نشته. فتاوی دارالعلوم دیوبند شپږم جلد 421 صفحه. زور دی رب رحم او مور د شهید زوی قبر ته لاړه پروژه کې او مور د شهید زوی قبر. سوال: که یو څوک سخت ناروغه سي او روژه ماته کړي، کفاره شته که یا؟ جواب: که یو څوک سخت ناروغه شي او روژه ماته کړي، قضا یې شته او کفاره یې نشته. فتاوی دارالعلوم دیوبند شپږم جلد 422 صفحه. ربنا غواړه پروژه کې د رب په حکم وتړل شي کلک په ځنځیرونو شیخونه د شیطان لاعن. سوال: د حیض راتګ سره مې روژه ماته کړه، د روژې حکم مې څه دی؟ جواب: قضا شته او کفاره نشته. فتاوی دارالعلوم دیوبند شپږم جلد 428 صفحه. شیخونه د شیطان لعن وجاړه پروژه کې عمره بهترینا موقع بیا در طرف در کړه د زړه دردونه بیا. سوال: که یو څوک د ښځې سره په زوره جماع وکړي، د روژې حکم یې څه دی؟ جواب: په روژه کې د ښځې سره په زوره جماع وشي نو پر ښځې صرف قضا لازمه ده، کفاره نشته، خو پر سړي هم قضا شته او هم کفاره. فتاوی هندیه لومړی جلد 215 صفحه. پروژه کې چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه پروژه کې بخښنه د ګناه له رب نه غواړه. سوال: که د ښځې د مخ په شرمګاه کې دوا واچول شي، روژه یې ماته ده که یا؟ جواب: که کومه ښځه د مخ په شرمګاه کې دوا واچوي، روژه یې ماتیږي. بحر الرائق ذکریا دویم جلد 480 صفحه. بخښنه د ګناه له رب نه غواړه پروژه کې چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه پروژه کې. سوال: د روژې کوم صورتونه دي چې کفاره او قضا دواړه لازمیږي؟ جواب: کفاره څه وخت لازمیږي؟ که یو مکلف نر ښځه روژه په قصده سره پرته له کومې اشتباه خوراک څښاک او یا جماع وکړي، دا روژه فاسده ده، نو په دغه حالت کې کفاره او قضا دواړه لازمیږي. فتاوی علمگیری 215 صفحه او 206 صفحه. در نشاړه پروژه کې چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه پروژه کې بخښنه.
سوال د روژې کفاره څه شي ده؟ جواب د رمضان د روژې د ماتولو کفاره دا ده چې غلام یا منځه آزاده کړي. که دا ممکنه نه وي لکه نن سبا نو پرله پسې دي 2 میاشتې روژې دي ونیسي، او که یې یوه وخوړل بیا به یې له سره ټولې نیسي، او که یې د دې وس هم نه درلودی نو 18 مسکینانو ته دي په ډک نس سره سهار او ماښام ډوډۍ ورکړي. یادونه که چیرې ښځې دغه 18 روژې نیولي او په منځ کې یې حیض راغی نو د حیض ورځې پروا نه کوي، کله چې یې ناروغي ختمه سوه بیرته د روژې پسې شروع کړي. نور الإزاح مع مراقي الفلاح 366 صفحه. ربنا غواړه پروژه کې غرمه ده او د سختي تندې زور دی رب رحم غرمه ده. سوال ما د خپلې کفارې روژې نیولې چې میاشتنۍ ناروغي حیض راغی، اوس څه وکړم؟ جواب که چیرې پر ښځه باندې کفاره لازمه شي نو د هغې میاشتې ناروغي حیض عذر بلل کیږي. دا عذر د هغې د کفارې د روژې په تسلسل باندې کوم اثر نه لري، مګر کله چې پاکه شي سمدستي د روژې بیا پیل کړي. تحتاوي 366 صفحه. سوال په روژه کې د بې انزاله جماع د روژې حکم څه دی؟ جواب که په جماع کې د نر د تناسلي آله سرحشپه پټه شوه نو قضا او د کفاره دواړو شته، او نو قضا او کفاره دواړه شته، او که انزال وي او که نه وي. شامی بیرود 3 جلد 344 صفحه. زنځیرونو شیخونه د شیطان لاعن ویجاړه پروژه کې د رب په حکم وتړل شکلک په زنځیرونو شیخونه. سوال په روژه کې مې د بل کس ناڼې تیرې کړې، د روژې حکم مې څه دی؟ جواب که د بل کس ناڼې تیرې کړل شي نو روژه فاسده ده، قضا یې لازمه ده، کفاره یې نشته. که خپلې ناڼې پر لاس توک کړي او بیا یې تیرې کړل شي روژه فاسده ده، قضا یې شته، کفاره یې نشته. او که چیرې د محبوب معشوق ناڼې تیرې کړل شي نو قضا او کفاره دواړه شته. شامی بیرود 3 جلد 345 صفحه. فتاوای دارالعلوم دیوبند 6 جلد 433 صفحه. دردونه بیا په اوښکو ژباړه پروژه کې چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه پروژه کې بخښنه د ګناه له رب نه غواړه پروژه کې. سوال په روژه کې خامې غوښې او وریجې خوړل څنګه دي؟ جواب د روژې په حالت کې اومې یا خامې غوښې خوړل او یا اومې وریجې خوړل روژه فاسدوي، قضا او کفاره یې دواړه شته. فتاوای دارالعلوم دیوبند 6 جلد 441 صفحه. چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه پروژه کې بخښنه د ګناه له رب نه غواړه. د روژې د ځانګړې خپرونې مینوالو، زموږ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تل خړوب په تلاوت پام نشي د زړه للما درنه شاړه پروژه کې چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه پروژه کې. شریعت غږ راډیو د هیوادوالو د هدایت